یو سړی وي داسې نسخه قرآن کریم کې شته چې زما په غاښونو درد دی او دا ښه شي. زه تاسو ته اجازه هم درکوم او زه په خپله په دې موبایل خلکو له غاښونه دموم. د دې ځینې سعودي ته کراچۍ ته دا وختي هم چارینګ کړی او الله پاک ولا شفا ورکوي. نو که زنانه دموي نو په موبایل خلکو له دموي حقول والا رب دی. دا آیات بیا د خپل علماو نه زده کوي. الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. دا وکره توای مخکې او وروسته درود شریف وای. هغه سړي ته وی چې ته په غاښ باندې ګوته کېده چې کله تا دا ووي او چف کله اچې نو بیا ورته یې ګوته لرې کا نو هغې باندې چف کا. یو کرتا دویم کرتا دریم اخیری سپیټي و کرتا دی خو انشاءالله و کرتو ته چرته رسېدلی نه دی. هغه سړي ته به الله پاک د غاښونو د درد نه وله شفا ورکړي. او که زنانه وه سړی د نه لرې و نه بلکل په موبایل ورته ووایه چې غاښ باندې ګوته کېده هغه موبایل کې چف کوه الله پاک رسوي هغه سړي ته به الله پاک شفا ورکړي.